بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې تقریبا ته انوینټری اکټیویټیز پورې خبرې کړې وې. د دې نه بره چې تاسو ګورئ موږ سره یو بل کمانډ دی په نوم د سیلز ټاکس. سیلز ټاکس چې دی دا د کسټمر مربوط کیږي او له خیر سره چې کله موږ کسټمر مینو کې کار کوله د دې ترڅنګ چې په دې کمانډونو باندې موږ کار کوو بیا په سیل ټاکس باندې هم کار کوو. نو دوه کمانډونه نور دلته موږ سره پاتې دي. یو په نوم د اپلوډ ان ریویو بیلز دی او بل په نوم د ریسیټ مینجمنټ دی. اپلوډ ان ریویو بیلز او ریسیټ مینجمنټ دواړه چې دي هغه وخت کې په یو کمپنی فایل کې کار کوي چې کله موږ د کمپنی فایل ملټیپل کرنسی ډیسیبل کړي. کله مونږ په یو کمپنی فایل کې ملټیپل کرنسی فعاله کړي نه او دا دواړه د انټرنیټ سره کار کوي. استفاده یې چې د لنډ زه تاسو ته وایم اپلوډ ان ریویو بیلز د وینډور سره کار کوي. په دې معنا بعضې بیلونه چې مونږه د یو وینډور څخه جنس خریداري کړی یا سروس هم ترلاسه کړي هغه غواړي ته کویک بوکس پروګرام ته اپلوډ کړي او کم بیلونه چې تا اپلوډ کړي هغه ریویو کې چې آیا دغه بیلونه د کم ټرانزیکشن سره میچ کوي زموږ په سیستم کې که نه. یعنې کیدای شي یو بل زه اپلوډ کړمه په شکل د پی ډي ایف په شکل د جی پی جي یا کوم بل فارمټ کې او هغه ما په سیستم کې مخکې نه دغه ټرانزیکشن ریکارډ کړی نو بیا ما ته کویک بوکس پروګرام هغه ښیي چې ورو دغه بیل چې تا اپلوډ کړی د ده ټرانزیکشن مخکې نه کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ شوی دی. او بل موږ کولی شو چې د یو ټرانزیکشن سره هغه بل اټاچ هم کو او په همدې شکل موږ سره ریسیټ مینجمنټ دی. نو دا دواړه چې اوس موږ تاسو کلیک کوو ما ته وروره دا په ملټیپل کرنسي کې کار نه کوي. چې موږ تاسو په دې کمپنی فایل کې ملټیپل کرنسي فعاله کړې نو دا کار نه کوي. اوس چې بله کمپني دې ته جوړوم ډېر وخت نیسي. ته خپله کولی شي په دې باندې کار وکړې. که کوم ځای کې ستونزه وه بیا ما سره شریکه انشاءالله مشکل نشته زه سره همکاري کوم. نو راځم کسټمر مینو ته. نن موږ تاسو په کسټمر ټاب یا مینو کې په کسټمر سنټر باندې خبرې کوو. په همدې شکل د اسټیمیټ په جوړولو باندې خبرې کوو. په همدې شکل په سیلز آرډر باندې خبرې کوو او د انوایس په جوړولو باندې خبرې کوو. نو کویک بوکس پروګرام ته راغلمه. که غواړئ چې تاسو کسټمر سنټر خلاص کړئ دې ځای نه کېږي چې راشئ کسټمر مینو ته او کسټمر سنټر باندې کلیک وکړئ او دې ځای نه کېږي چې دغه کمانډ چې په نوم د کسټمرز دی په دې کلیک کوو موږ ته کسټمر سنټر خلاصېږي. لکه د وینډور سنټر غوندې دا کسټمر سنټر هم هماغسې کار کوي. دلته موږ سره ټول د کسټمران نومونه دي. دلته د هغه کرنسي موږ ته ښیي که فارن کرنسي اوسي او که هوم کرنسي اوسي او دلته موږ ته د هغه بیلنسونه ښیي. منفي بیلنس په دې معنی چې موږ د خپل کسټمر څخه اډوانس پیسې اخیستي یا کریډټ میمو یې کړې ده یا اوپننګ بیلنس موږ منفي رسولی دی. مثبت په دې معنی چې دغه کسټمر زموږ څخه قرضداره دی. لکه دا اوس وګوره دا کسټمر انفو 01 چې دا 4,50,000 روپۍ زموږ نه قرضداره دی. دغه جنرال انفارمیشن دلته موږ ته ښیي. دې کې جنرال انفارمیشن ښیي او کم ریلیټډ ټرانزیکشنونه چې دي هغه موږ ته دلته ښیي. نو څه چل کومه راځم دا کسټمر انفو 2 باندې کلیک کوم. دې کې کوم ټرانزیکشن نشته. دلته د ده په هیسټري کې هېڅ ټرانزیکشن موږ سره نشته دی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې یو کسټمر دپاره اسټیمیټ جوړ کړئ موږ تاسو د دې کمانډ څخه استفاده کوو. اسټیمیټ څه معنا؟ ورقې نرخګیري. مثال په طور باندې ګورئ د تدارکاتو په قانون کې یو قانون دی هغه دا وایي چې کله چې تاسو یو جنس د دفتر دپاره اخلئ هغه قیمت چې دی 5,000 افغانۍ کېږي یا د 5,000 څخه زیات کېږي نو تاسو به 3 دانې نرخه د بازار څخه اخلئ. دغه نرخونه چې موږ د بازار څخه اخلو دا کوم ورقه کې چې لیکل کېږي دې ته ویل کېږي اسټیمیټس یعنې فورمې نرخګیري. نو اوس که چیرې د ستاسو څخه یو کسټمر اسټیمیټ غواړي هغه ورقې نرخګیري غواړي یا د یو جنس نرخ تاسو څخه غواړي زموږ څخه یې اخلي بل کمپنۍ څخه اخلي بل کمپنۍ څخه اخلي بیا دې کې چې کوم ټیټ نرخ وي د هغې سره دوی خبره کوي ډیل کوي او بیا مخکې ځي. نو څه چل کوم راځم په کریټ اسټیمیټس باندې کلیک کوم. زه ورته یم چې ما سره یو مشتری دی. کوم مشتری دی؟ کسټمر انفو 05 دی. دا مې ورته واغسته. ورته یم چې یاره دې ته زه غواړم یو اسټیمیټ جوړ کړم. دا کس راغلی و زما څخه نرخ پوښتنه وکړه نو نرخ ورته په ورق کې پرنټ کوم ټاپه کوم امضا کوم ورته ورکوم. که چیرې بیا د دوی خوښه وه آینده کې راځي زموږ څخه سروس یا آیټمس اخلي.
نو په دې باندې ما کلیک وکړو دلته هغه ډیټ ماته ښیي کرنټ ډیټ چې په کوم تاریخ باندې موږ اسټیمیټ جوړو دې ځای کې اسټیمیټ نمبر ماته ښیي ما ته وایي چې اسټیمیټ نمبر ستا یو د دې نه مخکې تا بل چاته اسټیمیټ نه جوړ کړی موږ کولی شو دا کسټمایز هم کړو مثلا زه لیکم چې EST-01 نو بل ځل چې چاته اسټیمیټ جوړوم دغه به شماره 2 راځي خو دا EST نه بدلیږي دلته د دې کسټمر ادرس راځي اوس ولې ادرس نشته دی ځکه دې کسټمر ته مونږ ادرس نه ورسولی دا کویکلی مونږ اټ کړي دا کسټمران ښه دې خوا که چیرې تاسو وګورئ د دغه کسټمر مربوطه کویک انفارمیشن ماته راکوي هغه جنرال انفارمیشن چې دی ماته وایي د اوپننګ بیلنس 0 دی په دې معنی نه دا ستاسو څخه قرضداره دی نه تاسو ورڅخه قرضداره استئ اکټیو اسټیمیټ په دې معنی دې کسټمر ته تاسو مخکې د دې نه کوم اسټیمیټ نه دی جوړ کړی خو که چیرې موږ دا اسټیمیټ جوړ کړو سیو ان کلوز باندې کلیک کړو بیا بل اسټیمیټ جوړ کړو ورته نو بیا دلته دا شماره څه کېږي 1 راځي خو دې کسټمر موږ ته سیلس آرډر هم نه دی کړی ګوره سیلس آرډر ټو بی انوایس کله چې زموږ څخه کسټمر اسټیمیټ واخلي نرخ یې واغسته هغه نرخ یې خوښ شو ټیټرین نرخ و بیا موږ ته زنګ وهي چې لکه دغه اسټیمیټ چې ما تاسو نه وړی صحیح ده دغه کوټیشن چې ما تاسو څخه وړی دی دغه کوټیشن په نامه باندې د دغه کوټیشن 10 قلم ماته جوړ کړي اوس دا ماته سیل آرډر شو دا به زه په سیل آرډر کې رسوم چې دغه کسټمر ماته سیلس آرډر کړی دی بیا هغه شماره هغه معلومات موږ ته دلته راکوي چې څومره سیلس آرډر د دې کس موږ سره پراته دي یا څومره سیلس آرډر د دې کس موږ ته کړي دي بیا موږ کولی شو د هغه په اساس باندې هغه ته انوایس هم جوړ کړو کوم ټرانزیکشنونه چې د ده په هسټري کې موجود اوسي هغه دلته موږ ته ښیي دلته څه نوټس موږ لیکلی هغه دلته موږ ته ښیي نو نور په دې باندې بحث نه کوم راځم څه کوم آیټمو ته انتخابوم دې کس زموږ څخه د څه شي نرخ وغوښتو دې کس زموږ څخه د SSD هارډ ډسک نرخ وغوښتو کوم SSD هارډ ډسک ورته وایم چې 512 GB SSD هارډ ډسک نو ګورئ دا موږ ته تمامیږي په څو باندې په 1000 روپۍ خرڅوئ په څو باندې په 1500 روپۍ باندې ټاکسیبل دی که نه دی ټاکسیبل زه ورته وایم چې نه نن ټاکسیبل دی ټاکس په دې باندې نه چارج کوم نو د دې نرخ څو شو 1500 روپۍ اوس چې کله دا تاسو پرنټ کوئ هغه کسټمر ته دغه ورق نرخګیري یا د کوټیشن چې پرنټ کوئ اول تاسو دا وګورئ راشئ پرنټ ویو کې دا وګورئ چې دا په څه شکل باندې پرنټ کیږي نو تاسو وګورئ ما ته وایي چې دغه کوټیشن چې تاسو جوړوئ دا د 512 GB SSD هارډ ډسک دی کوانټیټي کې یو راغلی او د دې یو قیمت څو روپۍ دی $1500 یا افغانۍ دی ټوټل 1500 کېږي دا اخلو موږ څه کوو پرنټ کوئ هغه کس ته یې ورکوو نو که چیرې د نورو دکاندارانو یا د نورو شرکتونو څخه زموږ هغه نرخ ټیټ بیا دا موږ ته زنګ وهي موږ ته سیل آرډر کوي بیا هغه موږ په سیلس آرډر کې رسوو نو په دې شکل تاسو کولی شئ یو کسټمر ته شی جوړ کړئ اسټیمیټس یا کوټیشن جوړ کړئ که چیرې تاسو دلته کوم کویک میسج ورکوئ د تشویق په خاطر باندې مثلا زه لیکم تhank you for your business دا ورته انتخابوم صحیح ده میمو کې چې لیکي نه ورته نه لیکم د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم چې کله تاسو سیو ان کلوز باندې کلیک کوو دا سپیلنګ چک اګنور کوئ اوس تاسو وګورئ کسټمر سنټر ته راشئ او کسټمر info 05 باندې کلیک وکړئ د ده په هسټري کې یو دانه اسټیمیټ جوړ شو که زه اوس بیا دلته بل اسټیمیټ جوړوم په دې مې رایټ کلیک وکړه دې ځای نه هم کولی شم زه اسټیمیټ جوړ کړم ګوره کریټ اسټیمیټ او د مینو نه هم کولی شم نو کریټ اسټیمیټ باندې ما کلیک وکړو اوس تاسو وګورئ هغه نمبر چینج شو که چینج نه شو خو هغه ایسټي نه چینج کېږي دې ته متوجه اوسئ او دلته ما ته وایي اکټیو اسټیمیټس یو دی وایي دې د تاسو څخه یو کوټیشن وړی دی شماره یو ده خو تر اوسه پورې د هغه په مورد کې دوی کوم تصمیم نه دی نیولی کوم بل کوټیشن جوړی ورته مشکل نشته دی نو کوټیشن موږ دې دپاره استعمالوو دا مې بېرته کینسل کړو د هغه نه لاندې بل کمانډ موږ سره دی کریټ سیلس آرډر کله چې مشتري زموږ څخه کوټیشن واغسته د هغه نه وروسته بیا هغه موږ ته سیلس آرډر کوي په هغه صورت کې که چیرې زموږ نرخ ټیټ اوسي یا زموږ دغه کم انوینټري چې ده دا با کیفیته اوسي نسبت نورو کسانو ته چې دوی ورڅخه کوټیشن اخیستی دی نو بیا هغه سیل آرډر کوي ما ته زنګ وایي چې هلکه دغه کوټیشن موږ تاسو څخه وړی یا په دغه شماره یو کوټیشن موږ د تاسو څخه اخیستی و هغه کوټیشن کې چې کوم جنس تاسو موږ ته ذکر کړی دی کوم قیمت تاسو ذکر کړی 10 دانې د هغه موږ ته جوړ کړئ یا په دا کوټیشن کې چې څومره آیټمز دي د هماغه په اساس باندې موږ ته تاسو آیټمونه جوړ کړئ نو دا به موږ تاسو بیا په کویک بوکس پروګرام کې په سیلس آرډر کې جوړو نو دا به موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په سیلس آرډر کې رسوو نو څنګه سیلس آرډر کې رسوئ راځئ کریټ سیلس آرډر باندې کلیک وکړئ چې په دې م کلیک وکړو سیلس آرډر چاته جوړئ زه ورته یم چې کسټمر انفو 05 ته جوړوم ښه
دلته ګوره ماته د سیلان غوندې معلومات هم راکوي چې دغه کسټمر د تا څخه یو اسټیمیټ هم وړی او دا اسټیمیټ اکټیو دی. تاسو پوه شو په خبر باندې. نو زه څه ورته وایم چې دې کس زما څخه کوټیشن وړی د کم جنس کوټیشن یې وړی د ایس ایس ډي هارډ ډسک کوټیشن یې وړی د څو دانو د یو دانه څو دانې تا ته اوس آرډر وکړو 10 دانې 20 دانې 30 دانې 100 دانې زه ورته یم کوټیشن د یو دانه وړو خو آرډر یې ماته 10 دانې وکړو. نو اوس چې کله زه 10 لیکم دا میسج په دې خاطر ماته راکوي چې you don't have sufficient quantity to available to sell. صحیح شوه. of the items 512 ایس ایس ډي هارډ ډسک کوانټیټي آن هینډ چې دی 9 دانې 9 دانې دي موږ سره. زه ورته یم خیر دی 10 دانې دا نه کوم زه لیکم ورته چې 15 دانې دې ماته آرډر وکړو 100 دانې 15 دانې کوټیشن یې د یو دانه اخیستی و آرډر یې ماته د 100 دانې وکړو د 15 دانې وکړو 15 دانې ما سره موجود دي. نو په دې خاطر بعض نور میسج ماته نه راکوي. که چیرې دا کوانټیټي ما سره موجود نه اوسي بیا میسج راکوي درته. نو یو دانه په 1.5 روپۍ کېږي 15 دانې په 1.5 روپۍ کېږي. ټاکسیبل دی نه په دې باندې ټاکس نه چارج کوم یعنې د دې مشتري څخه ټاکس نه اخلم. دلته تاسو کولی شئ پرچیز آرډر نمبر هم ورسوئ. که چیرې دا تاسو د خپل وینډور څخه پرچیز کړی هغه نمبر در سره یې زه ورته یم چې نه هغه شیان پسې نه ګرځم. تاسو پوه شوئ. د نه مخکې مونږ ته چا سیل آرډر نه دی کړی نو په دې خاطر سیل آرډر نمبر څو دی 1 دی. دلته کولی شي دا هم کسټمایز کړي لکه د اسټیمیټ غوندې SO-NO مې ولیکو بیا -01. صحیح شوه. نو په دې شکل دا تاسو کسټمایز کولی شئ. بیا بل ځل ماته 2 راوړي بیا 3 راوړي بیا 4 همداسې نور. دلته متوجه استئ اوس دا ځل ماته یو ټرانزیکشن راوړي ماته وایي چې دلته تاسو یو اسټیمیټ جوړ کړی د 1.5 افغانۍ په ارزښت باندې په دغه تاریخ باندې. نو کله چې دا معلومات تاسو ورسولو د هغه نه وروسته بیا کولی شي یو میسج کسټمر ته انتخاب کوي مثلا thank you for your business په دې خاطر چې تشویق شي تر څو زموږ څخه جنس واخلي. د هغه نه وروسته څه چل کوم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. بیا سپیلنګ چک دی دا اګنور کوم. نو تاسو اوس وګورئ د ده په هیسټري کې یو سیل آرډر هم جوړ شو یو اسټیمیټ بل سیل آرډر ما سره جوړ شو. اسټیمیټ کوټیشن یا نرخګیري ورقه یې زما څخه چې وړې وه هغه د 1.5 افغانۍ په ارزښت وه کوم کوټیشن چې دوی زموږ څخه وړی خو بیا موږ ته آرډر راکړه جنس هماغه جنس د 1.5 افغانۍ په ارزښت باندې. یعنې دا ضروري نه ده چې کوم شی دوی په اسټیمیټ کې ذکر کړی کوم کوانټیټي دوی په اسټیمیټ کې ذکر کړي موږ هماغه ورسو. یا کیدای شي یو کس زموږ څخه کوټیشن ویسي د 10 دانې آیټمز بیا موږ ته آرډر راکړي د 15 دانو. یعنې په دې معنی دا زیات کم کیدای شي مشکل نشته دی. نو ګورئ کله چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو کسټمر ته اسټیمیټ جوړوئ یو کسټمر ته سیلز آرډر جوړوئ دغه کسټمر په بیلنس کې هیڅ ډول تغیرات نه راځي. دلته وګورئ د بیلنس کې تغیرات راغلي نه. ولې دغه اسټیمیټس او سیلز آرډر چې دي دا په حقیقت کې نن پوسټینګ انټریز دي. یعنې د دې په جوړولو باندې زموږ مالي سیستم کې هیڅ تغیرات نه راځي. کس زموږ څخه جنس وړی نه کس موږ ته پیسې راکړي نه. نو اسټیمیټ خو یو کوټیشن دی یو ورقه د نرخګیري د دوی زموږ څخه واخیستله او سیلز آرډر څنګه و آرډر یې راکړو نه دا راغلی موږ ته پیسې راکړي نه موږ دوی ته جنس ورکړی. نو څنګه دا بیلنس زیات شي؟ خو کله چې تاسو کسټمر ته انوایس جوړوئ بیا په مالی سیستم کې ستاسو تغیرات راځي. څه تغیرات راځي؟ د یو خوا نه زموږ او ستاسو اکاونټ ریسیویبل زیاتېږي یعنې طلبات په خلکو زیاتېږي. ځکه انوایس په دې معنی چې موږ په یو کس باندې په قرض باندې جنس خرڅ کړو یا خدمات هم وړاندې کړو. نو تاسو چې کله په قرض باندې جنس خرڅوئ خدمات وړاندې کوئ په هغه کس باندې زموږ پیسې زیاتېږي که نه زیاتېږي؟ اکاونټ ریسیویبل زیاتېږي که نه زیاتېږي؟ بالکل زیاتېږي. نو یو خو دا شو چې اکاونټ ریسیویبل زموږ زیاتېږي. بله خبر دا ده که چیرې موږ انوینټري په دې کس باندې خرڅ کړي اوسي زموږ انوینټري ایسټ یا انوینټري پارټ دا کمیږي. نو اکاونټ ریسیویبل هم زیات شو. ولې؟ ځکه انوینټري هم خرڅه کړه په هغه باندې نو انوینټري باید کمه شي. نو اوس څه چل کوو موږ تاسو د کسټمر ته انوایس جوړو. انوایس کم حالت کې استعمالو؟ بیا زه غواړم تکرار کړم کله چې موږ خدمات یا یو جنس په یو چا باندې په قرضو باندې خرڅ کړو هغه دپاره انوایس استعمالو. خو که چیرې د نغدو حساب کتاب وسي یو کس زما څخه سرویس اخلي په نغدو باندې پیسې راکوي یو کس زما څخه انوینټري پارټ اخلي انوینټري اسمبلي اخلي پیسې نغدې راکوي هغه دپاره انټر سیل ریسیټ استعمالو. دا په دې معنی چې زموږ او ستاسو دغه خدمات چې وړاندې کړو موږ او تاسو چې دغه انوینټري خرڅه کړه دا په نغد وه بیا د دې کمانډ څخه استفاده کوو. نو زه راغلم څه چله کومه په کریټ انوایس باندې مې کلیک وکړو. انوایس چا ته جوړی؟ زه ورته یم چې یاره دغه کسټمر چې ما سره دی کسټمر انفو 05 دی چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ
ګوره دغسې میسج ماته راکوي. دا میسج څه وخت راکوي؟ کله چې د یو کسټمر په هیسټري کې اسټیمیټس موجود اوسي، اکټیو اسټیمیټس. کله چې د یو کسټمر په هیسټري کې سیلز آرډر موجود اوسي بیا دا میسج ماته راکوي. نو که چیرې ستاسو په یاد ګوره د دې کسټمر په هیسټري کې ما سره یو اسټیمیټ موجود دی او یو سیلز آرډر موجود دی. نو اوس کویک بوکس ماته وایي چې هلکه ته دې کس ته چې انوایس جوړوې دغه انوایس په اساس د اسټیمیټ جوړوې یا دغه انوایس ته په اساس د سیلز آرډر جوړوې؟ او که وایي چې نه دغه انوایس جوړوم زه نه په اساس د اسټیمیټ جوړوم نه په اساس د سیلز آرډر جوړوم، یو نوی فرش نیو انوایس جوړوم ورته، نو بیا تاسو دا کمانډ واخلئ. نو زه څه چل کوم؟ یو ځل انوایس جوړوم ورته په اساس د سیلز آرډر، یعنې په دې معنی چې دې کس مونږ ته آرډر کړو هغه آیټمس مونږ برابر کړي دي، دا کس راغی اوس د آیټمس مونږ نه وړي چې وړي خو مونږ باید انوایس جوړ کړو ورته، بالکل انوایس جوړو. نو راځم په دې مې کلیک وکړو، اوکې مې کلیک کړو. کله چې تاسو اوکې کلیک کړئ داسې یو صفحه راځي. نو ګوره دلته ماته وایي اویلیبل سیلز آرډرس. د دې کسټمر په هیسټري کې یو دانه سیلز آرډر موجود دی، دغه نمبر چې دی SO نمبر 01 دی. د څو افغانۍ په ارزښت دی؟ د 2500 افغانۍ په ارزښت دی. صحیح ده. په کم تاریخ دا سیلز آرډر شوی و؟ په دغه تاریخ باندې. زه ورته بالکل دغه سیلز آرډر چې د کس مونږ ته کړی و دغه آیټمس مونږ آماده کړي دي، دا کس راغلی ورپسې د آیټمس وړي، زه غواړم د دې په اساس د کس ته انوایس جوړ کړم. اوکې کلیک کوم. چې کله مې اوکې کلیک کړو اوس ما نه بله پوښتنه کوي، څه وایي راته؟ specify what to include on the invoice. وایي وروره څه شی غواړئ تاسو په دې انوایس کې انکلوډ کړئ. create invoice for all of the sales order. په دې سیلز آرډر کې که دې 20 قلمه 30 قلمه 2 قلمه 3 قلمه څومره جنس آرډر کړی د ټول دپاره غواړي یو انوایس جوړ کړي، او که نه create invoice for the selected items. تاسو یو آیټم انکلوډ کوئ یو نه انکلوډ کوئ. مثلا ده ماته آرډر کړه د 2 قلمه جنس، خو اوس ما نه وړي یو قلم جنس، یعنې دا اماده ما سره یو قلم جنس و، نو بیا خو نه کېږي چې زه دا انتخاب کړم، ځکه دې کې بیا هغه سیل آرډرس کې چې څه شی موجود هغه ټول راوړي ماته، او زه ورته یم چې نه یو قلم جنس دپاره انوایس جوړو، بیا دا انتخابوم. اوس څه چل کوم؟ دا ورته اخلم، ورته یم په دې سیلز آرډر کې چې د 2500 افغانۍ په ارزښت دی څه شی چې موجود دي هغه ټول به ماته دلته راوړي په دې انوایس کې، زه غواړم دغه ټولو په نامه باندې یو انوایس ته جوړ کړم. اوکې مې کلیک کړو. اوکې چې مې کله کلیک وکړو ګورئ هغه ډیټا چې ما سره په سیلز آرډر کې موجوده ټوله دلته کاپي کړه. ما ته وایي دې کس تاسو ته د 512 GB SSD هارډ ډسک آرډر کړی و. څو دانې آرډر کړی وي؟ 15 دانې آرډر کړی وي. اوس هم تاسو کولی شئ دا کم و زیات کړئ. ما ته وایي دا زیاتی کمی که نه؟ دې شیانو کې مونږ ګوتې نشو وهلی. ولې نشو وهلی؟ ځکه چې دا خو مخکې د مخکې نه په سیلز آرډر کې مونږ انټر کړي وو، نو په دې کې تغیرات نشو راوستلی، خو انوایس کې تغیرات راوستلی شو. د کس باندې تاسو څو دانې خرڅ کړو؟ هماغه 15 دانې چې سیلز آرډر کې وو که کم و زیات شو؟ زه ته بالکل هماغه 15 دانې د 100 روپیو د 2500 افغانۍ وو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو دلته اوس وګورئ ما ته وایي انوایس نمبر څو دی؟ 7 دی. په دې معنی دې نه مخکې موږ خلکو ته انوایسونه جوړ کړي دي ځکه شماره یې 7 ته رسېدلې ده، او دې ځای کې هغه سیلز آرډر نمبر هم ښیي چې دا ډیټا چې موږ اخیستې ده د سیلز آرډر څخه مو واخیستله. نو ما ته وایي دا د کوم سیلز آرډر مربوط کېږي؟ سیلز آرډر نمبر 01. که چیرې موږ د کوم پرچیز آرډر څخه اخیستي دغه پرچیز آرډر معلومات دلته موږ ته راوړي. د هغه نه وروسته زه ورته څه وایم؟ سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. اوس که چیرې تاسو وګورئ زمونږ په مالي سیستمونو کې تغیرات راځي، زمونږ د کسټمر په بیلنس کې تغیرات راځي. اوس د دې کسټمر بیلنس څومره شو؟ 2500 افغانۍ. په دې معنی چې دغه کسټمر زمونږ څخه 2500 افغانۍ قرضداره شو، دا باید د پیسې مونږ ته پی کړي او مونږ باید دغه پیسې ترلاسه کړو. خو که چیرې مونږ لاړ شو چیرته؟ وینډوز مینو ته لاړ شو، فزیکل انوینټري ورکشیټ باندې کلیک وکړم. تاسو وګورئ SSD هارډ ډسک زمونږ کم شوی 4 دانې پاتې، مخکې 9 دانې وو، اوس 4 دانې پاتې دي مونږ سره. په دې معنی چې دا مونږ خرڅ کړو. اوس که چیرې مونږ وغواړو چې بل انوایس د کس ته جوړ کړو مګم د اسټیمیټ په اساس باندې، اوس که چیرې مونږ وغواړو چې دغه کسټمر ته بل انوایس جوړ کړو مګم بیس آن د اسټیمیټ اویلیبل اسټیمیټ، څه چل کوم؟ بیا راغلم کسټمر مینو ته او کریټ انوایس باندې مې کلیک وکړو. کریټ انوایس باندې چې کلیک وکړو انوایس چاته جوړی؟ زه ورته یم چې کسټمر انفو 05 ته جوړوم. اوس ګوره ته نه ما ته څه چل کوي؟ د اویلیبل اسټیمیټس میسج راکوي، د سیلز آرډر میسج نه راکوي. ولې؟ ځکه اکټیو سیلز آرډر دا اوس نه لري. دلته څه ګورئ؟ سیلز آرډر ټو بي انوایس 0 دی،
کم سیلز آرډر چې موږ سره پروت و د هغه په اساس باندې موږ دې کس ته انوایس جوړ کړو، د هغه حساب ختم شو. اوس چون یو دانه اسټیمیټ موجود دی، ما ته ته کولی شي دغه اسټیمیټ په اساس باندې دې کس ته انوایس جوړ کړي. اویلیبل اسټیمیټ څومره دی؟ یو دانه دی. نمبر یې څو دی؟ یو دی. د څومره افغانۍ په ارزښت دی؟ د 1500 افغانۍ په ارزښت دی. زه ورته یم بالکل د دې په اساس باندې زه غواړم دلته یو انوایس جوړ کړم. اوکې کلیک کړه. هغه ډیټا ټول دلته راغله که رانغله. دلته فقط څه چل کومه؟ سیو ان کلوز باندې کلیک کومه، سپیلنګ چک اګنور کومه. اوس ګورئ تقریبا 1.5 روپۍ نور هم دا زمونږ قرضدار شو، ځکه زمونږ څخه یې جنس واخیستو. اوس به هغه اس اس ډي هارډ ډسک نور هم کم شوی، 4 دانې و 15 ته کمیږي، ځکه پیسې هم په ده باندې زیات شو، هغه هم خرڅ کړو. په دې شکل مونږ کولی شو یو کسټمر ته انوایس جوړ کړو. یعنې انوایس هم په اساس د اسټیمیټس کېږي او انوایس هم په اساس د سیلز آرډر کېږي. نو اوس که چیرې موږ وغواړو چې یو کسټمر ته فرام سکراچ، یعنې په دې معنا د صفر نه یو انوایس جوړ کړو، یو کسټمر نه زموږ څخه کوټیشن وړی دی، نه یې موږ ته سیلز آرډر کړي، هغه دپاره څنګه موږ انوایس جوړو؟ فکر وکړئ دغه کسټمر 5 چې موږ سره دی، کسټمر نیم 05 چې دی، د زما څخه یو سروس واخیستلو په قرضو باندې. اوس زه غواړم څه چل وکړم؟ هغه ته انوایس جوړ کړم. په دې باندې رایټ کلیک کوم، راځم چېرته؟ کریټ انوایس ته. کریټ انوایس باندې چې کلیک وکړو، د څه شي انوایس جوړی؟ زه ورته یو سروس آیټم دی. د څه شي په نامه یادېږي سروس آیټم؟ ورته کویک بوکس ډیسکټاپ کلاس دی. د ده ارزښت څومره دی؟ 3000، یعنې قیمت څومره؟ 3000 افغانۍ. چې کله زه سیو ان کلوز باندې کلیک کوم، د ده په هسټري کې به 3000 افغانۍ څه کېږي؟ جمع کېږي. که آیټم دپاره انوایس جوړی، بیا په دې رایټ کلیک کړه، راشه کریټ انوایس ته. کریټ انوایس ته چې راغلی، دا ځل څه چل کومه؟ د سروس آیټم په ځای باندې آیټم یا انوینټري پارټ اخلم. کوانټیټي مې یو ورته ولیکو، پرایس یې چې معلوم دی، اماونټ ټوټل اماونټ هم دونه کېږي ځکه کوانټیټي یو دی. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم، سپیلنګ چک اګنور کوم. نو تاسو اوس وګورئ دا کس 4500 افغانۍ زما قرضدار شو. نو په دې شکل باندې موږ کولی شو کسټمر ته څه چل وکړو؟ انوایس جوړ کړو. یعنې انوایس هم د کوټیشن په اساس باندې، انوایس هم د سیلز آرډر په اساس باندې، او انوایس فرام سکراچ یا نیو چې بیخي د صفر نه موږ یو چاته انوایس جوړ کړو. بله خبر دا ده که چیرې تاسو هلته راشئ د کریټ سیلز آرډر نه لاندې موږ سره یو بل کمانډ دی په نوم د څه شي؟ سیلز آرډر فولفلمنټ ورکشیټ. دا څه کار کوي؟ دا کمانډ موږ دې دپاره استعمالوو که چیرې تاسو غواړئ چې په دې پوه شئ چې دغه کسټمر ما ته څومره سیلز آرډرې کړي دي، هغه زه فولفل کولی شم که نه شم کولی، نه هغه ورته برابرولی شم که نه شم. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ، نو ګورئ ما ته وایي دغه کسټمر تا دپاره سیلز آرډر نه دی کړی. که چیرې کړی اوسي بیا دلته دغه معلومات ما ته راکوي. زه څه چل کوم؟ د دغه کسټمر په هسټري کې یو سیلز آرډر جوړوم. رایټ کلیک مې وکړو، دلته راغلم، کریټ سیلز آرډر مې انتخاب کړو. سیلز آرډر مې انتخاب کړو. د څه شي سیلز آرډر؟ د کس ما ته یو آرډر وکړو چې وروره ما ته څه شی پکار دی؟ ما ته ارچه وډ پکار دی. صحیح ده. څومره آرډر یې وکړو؟ د 2 تونه آرډر یې ما ته وکړو. یو تن په 12000 روپۍ، 2 تونه څومره کېږي؟ 40000 روپۍ. سیو ان کلوز باندې مې کلیک وکړو. اوس که چیرې زه راشم په دغه باندې کلیک وکړم، په دغه کسټمر باندې، او کسټمر مینو ته راشم، سیلز آرډر فولفلمنټ ورکشیټ باندې کلیک وکړم، اوس به ما ته ښیي چې د دغه کسټمر په هسټري کې یو دانه سیلز آرډر موجود دی. هغه د څه شي دی؟ د 100 افغانۍ په ارزښت دی. ما ته وایي چې وروره د دې نمبر 02 دی او د 40000 افغانۍ په ارزښت دی. څه شی دی هغه؟ په دې کلیک وکړه، وایي دا چې دی د ارچه وډ دی. څو تونه آرډر کړی دی؟ 2 تونه آرډر کړی دی. دا اوس مونږ کولی شو چې فلفل کړو که نه؟ ګوره ما ته وایي ټو فلفل کوانټیټي 2 تونه دی. مکمل معلومات یې ما ته راکوي. نو د هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ دې کس ته انوایس جوړ کړئ. نو دا مونږ سره څه شی؟ سیلز آرډر فولفلمنټ ورکشیټ، یعنې سیلز آرډر فولفلمنټ ورکشیټ مونږ دې دپاره استعمالوو چې مونږ ته وښیي کوم کسټمر مونږ ته سیلز آرډر کړی دی، څه شی آرډر کړی دی، او د څومره افغانۍ په ارزښت باندې هغه مونږ ته آرډر کړی دی. نو په دې شکل مونږ تاسو کولی شو د اسټیمیټس، سیلز آرډر او انوایس کمانډونو څخه په کویک بوکس پروګرام کې استفاده وکړو. نو دا و زمونږ ستاسو د نن ورځې درس.